ګلبدین حکمتیار د افغانستان پخوانی پادشاه محمد ظاهر شاه د انګریزانو معاش اخیسته. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. د افغانستان د اسلامي حزب امیر ګلبدین حکمتیار د خپل حزب له یو شمیر غړو سره د افغانستان پخواني ټول نظامونه د برټانیا، شوروي اتحاد او نورو هیوادونو په مرسته جوړ شوي بللي. ښاغلی حکمتیار زیاتوي چې د افغانستان پخوانی پادشاه چې د جمهوریت پر مهال ورته د ملت بابا لقب ورکول شوی و، خپل معاش له لندن څخه ترلاسه کوه او په وینا یې د انګریزانو ملاتړ یې درلود. د حزب اسلامي امیر ادعا کوي چې پخواني ټول پاچاهان د برټانیا لخوا راوستل شوي، لرې شوي، حتی مړه شوي دي او ټول ته یې معاشات او امتیازات لندن ورکول. دوستانو دا و د نن شمدو کله خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.